بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې ریکارډ کې خو کوم تعریفونه چې ډېر زیات مهم وو هغه ما تاسو ته سټپ بای سټپ ریکارډ کړو. اوس راځو د هغه په دوام مخکې ځو. دا چې زموږ نن د پریکټیکل کار اوله ورځ ده، نو راځم تاسو ته د دې کمپیوټر د شیشې نه شروع کوم. د دې ځای نه همداسې مخکې ځو. دا کومه شیشه چې تاسو ګورئ یا دا صفحه چې تاسو ګورئ، صفحه دا عکس چې پکې دی، دې صفحې ته ډیسکټاپ وایي. څه ورته وایي؟ ډیسکټاپ. زه تاسو ته دا وینورډ کې لیکم. ډیسکټاپ آیکن نوټیفیکیشن ایریا start button, start menu, quick launch, ها ډیسکټاپ څه ته وایي؟ ډیسکټاپ دې ته وایي. تاسو ګور دا صفحه ګورئ، دا کومه صفحه چې د دې کې چې دموږ سره دا تصویران پراته دي، دا ډیسکټاپ وایي. شیشه نه، د کمپیوټر مخکې چې شیشه ده دې ته سکرین وایي، مګر دا صفحه چې تاسو ګورئ دې ته ډیسکټاپ وایي. ورپسې آیکن دی. آیکن د صفحې مخکې چې شی تاسو ګورئ دا وګور، دا ټول آیکن دی. آیکن څه ته ویل کېږي؟ آیکن تصویر ته ویل کېږي. هر یو پروګرام ځان ته یو مشخص آیکن لري چې د هغه درویه موږ هغه پېژندلی شو. اوس دا آیکن چې دی د کولرا دی، دا د 3D البم دی، دا د مایکروسافټ افیس دی. نو د دې له نګاه نه دا موږ پېژنو. دا شیان چې دلته پراته دي دا ټول د آیکن په نوم یادوي. چې شي په نوم آیکن. صحیح شوه؟ بل نوټیفیکیشن ایریا. دا نوټیفیکیشن ایریا دغه ځای ته ویل، دې نه دې خو نه ده، دا ټول د نوټیفیکیشن ایریا په نوم باندې دی. دا حصه د نوټیفیکیشن ایریا په نوم باندې دی. بل پکې موږ سره سٹارټ بټن دی. سٹارټ بټن دغه بټن ګورئ، دا دې ته ویل کېږي سٹارټ بټن. چې کله تاسو دا کلیک کوئ دا لیست چې خلاصېږي دې ته ویل کېږي سٹارټ مینو. دې ته سٹارټ بټن ویل کېږي. چې کله تاسو دا کلیک کوئ دې ته ویل کېږي سٹارټ مینو. ورپسې موږ سره دی کویک لانچ. کویک لانچ. کویک لانچ دغه ځای ته ویل کېږي. دلته بعضې پروګرامونه راځي، تاسو چې کله یو پروګرام خلاص صف کوئ یا انسټالوئ کمپیوټر کې تاسو، نو هغه دلته یو آیکن راځي چې هغه د کویک لانچ په نوم باندې یادوي. صحیح شوه؟ دا هغه بعضې لغتونه چې ډېر زیات مهم وو. دې ته صفحې ته ډیسکټاپ وایي، څوک ورته بیکګراؤنډ هم وایي. دې ته آیکن وایي. دې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا. دې ته ویل کېږي کویک لانچ. دلته بعضې نور دا خپله خو نه دي، خو نور دلته آیکنونه راځي. دې ته ویل کېږي سٹارټ بټن. چې کله دا تاسو کلیک کوئ دې ته ویل کېږي سٹارټ مینو. یو بل څه رانه پاتې شو چې دا ټول مکمل ګورئ، دا ټول دا دې ځای نه نیولو تر اخره پورې. دې ته ټاسک بار وایي. دا مانه پاتې شو، دا مې تاسو ته ونه لیکو. څه ورته وایي؟ ټاسک بار. یعنې دا مکمل چې تاسو ګورئ دا د ټاسک بار په نوم باندې یادوي. صحیح شوه؟ اوس راځم ځو مخکې. اوس په پروګرام باندې شروع کوو پریکټیکل کار. اولنی پروګرام چې موږ په وینډوز کې وایو هغه نوټ پټ دی. نوټ پټ څنګه خلاصېږي؟ د ټولو نه مخکې زه تاسو ته د خلاصولو طریقه ښیم. زیاتې طریقې دي، خو هغه کومې چې ډېر زیات مهم دي زه تاسو ته هلته کار کوم. اوس اول طریقه، هر یو پروګرام چې تاسو خلاصوئ راځئ به سٹارټ ته، آل پروګرام ته به راځئ. نو دلته ټول پروګرامونه موږ سره پراته دي. چون زه د وینډوز والا پروګرام خلاصول غواړم، وینډوز والا پروګرامونه ټول موږ سره دلته اکسسریز کې پراته دي. اکسسریز ته راځئ، کوم پروګرام ستا په کار دی؟ نوټ پټ. کلیک کړه خلاص شو موږ سره. یو طریقه څنګه وه؟ سٹارټ راځئ، آل پروګرام ته، اکسسریز ته. څه شو اکسسریز؟ اکسسریز دلته دی، او بیا نوټ پټ. بله طریقه سٹارټ راځم، رن کې لیکم څه په کار دی؟ رسما خو نوټ پټ په کار ضروره. انټر کلیک.
نوټ پټ ما تعجل سکیږي خلاصي د بل طریقه وا صحیح شو سٹارټ رن ولیکا نوٹ پټ انټر خلاصي بل طریقه راځم سٹارټ تا رن کلیکم سی ام ڈی او بیا انټر کوم دلته تور سفر راځي دا یو پروګرام دی ډاس په نوم باندې دی کمانډ پرومپټ اوس څوک نه وي خو دا مخکې خلکو ویله ډېر مهم پروګرام هم دی دا دلته لیکم سٹارټ سپیس سٹارټ ما ته خلاص کا سپیس څه ته خلاص کم نوٹ پټ انټر کلیک کا خلاص ګوره څنګه سٹارټ ګوره ته سٹارټ سپیس نوٹ پټ انټر کلیک کړئ ډایرکټ موږ ته څه کېږي خلاصېږي دا بله ډېره مهمه طریقه وه بل زه داسې هم کولی شم چې ټاسک بار باندې رایټ کلیک کړم پراپرټیز ته لاړ شم ټول بار ته او ورته وایم چې ما ته اډرس بار خلاص کا اپلای اوکې دا اډرس بار راغی بهترینه طریقه ده هر یو پروګرام ستاسو په کار دلته ولیکئ کوم پروګرام زما نوټ پټ په کار دی انټر کلیک عاجل څه کېږي خلاصېږي بدون د نوټ پټ نه ورډ ایکسل پاور پوینټ ټول پروګرامونه تاسو په دې طریق خلاصولی شي پس رایټ کلیک کوم بېرته ځم پراپرټیز ته او ټول بار ته دا ختموم دا بله طریقه وه ډېره مهمه دا خو ډېرې طریقې مهمې طریقې وي خو تاسو یو دفتر کې کار کوئ تاسو ته یو څوک وایي چې وروره ما ته نوټ پټ خلاص کړه یا ورډ خلاص کړه یا ایکسل خلاص کړه هر یو پروګرام چې درنه وغواړي دا که تاسو ورته لاړ شئ ته ورته سټارټ ته ځم او بیا پروګرام ته ځم او بیا دلته راځم او اکسسریز ته ځم او بیا نوټ پټ خلاصوم او ماوس هم صحیح کار نه کوي دا خو ډېر وخت نیسي دې لپاره چې ستاسو وخت ضایع نه شي او لږ وخت کې په زودي سره یعنې په تیزۍ سره یو پروګرام تاسو خلاص کوئ هر یو پروګرام چې ستاسو خوښېږي هغه ډېر کار کوئ تاسو ته پکارېږي زیات لکه مثلا دا نوټ پټ موږ ته پکارېږي زیات دې باندې رایټ کلیک کوئ لاړ شئ پراپرټیز ته دلته ګوره موږ سره په شارټکټ کې یو آپشن دی شارټکټ کی دلته نن دی دې ځای کې تاسو د خپل زړه دلخوا شارټکټ ورکوئ لکه زه ورته وایم چې آل کنټرول ان اپلای او بیا اوکې نو چې کله ما ته څوک وایي چې یاره ته نوټ پټ خلاص کړه ضرورت دې ته نشته چې زه راشم سټارټ او یا رن ته راشم یا آل پروګرام ته راشم یا اکسسریز ته نه فقط کیبورډ نه تاسو آلټ ونیسئ کنټرول ونیسئ او ان کلیک کړئ عاجل تاسو ته فوراً څه کېږي موږ ته نوټ پټ پروګرام خلاصېږي دا یوه ډېره بهترینه طریقه په دې طریق باندې تاسو هر یو پروګرام په همدغه شکل ته خلاصولی شي شارټکټو ته ورکولی شي صحیح شوه دا بله طریقه وه دا خو د خلاصولو طریقې وي چې 5 طریقې ما تاسو ته کار وکړئ یو بل داسې هم کولی شي چې سټارټ ته لاړ شئ دلته ګوره لیست شوی موږ سره نوټ پټ کلیک کوئ خلاصېږي اوس زه راځم تاسو ته د نوټ پټ تعریف لیکم چې نوټ پټ څه دی او څه دپاره استعمالېږي ورډ پروګرام مې خلاص راځم لیکم what is notepad and what for we use notepad څه دی او څه دپاره استعمالېږي Notepad is the production of Microsoft and used for basic text editing and creating web pages. Notepad is the consist of title bar, menu bar, caption button, / control button, body text area, status bar, scroll bar. ها دلته موږ ته ویلي چې what is notepad and what for we use دا notepad پروګرام څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي بهترین تعریف ما تاسو ته لیکلی دی notepad is the production of Microsoft دا پروګرام چې تاسو کار کوئ دا notepad دا وایي د مایکروسافټ کمپنۍ جوړ شوی پروګرام دی یعنې دا پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ په واسطه جوړ شوی دی یا داسې هم تاسو ویلی شئ چې د مایکروسافټ وینډوز ابتدایي پرایمري پروګرام دی څه دپاره استعمالیږي ان یوز استعمالیږي فور بیسک ټکس ایډیټینګ د ساده خط لیکلو لپاره د ډیزایندار نه
لکه دی کې مونږ ډیزاین میزاین نشو یوز کولی، نشو استعمالولی، ساده خط لیکلی شو پکې، هېڅ نوع ډیزاین دلته مونږ نشو ورکولی. او همچنان ان کریټینګ ویب پیج او هم د انټرنیټي صفحو جوړولو په خاطر استعمالیږي، لکه HTML DHTML دا پروګرامونه ټول جاوا سکرپټ دا ټول په څه شي کې کېږي؟ نوټ پډ کې جوړیږي دا پروګرامونه. یعنې دا پروګرام که تاسو کار کول غواړئ دا HTML DHTML دا ټول په نوټ پډ کې کار کېږي. نو ځکه ما درته ویل چې نوټ پډ چې دی مونږ د انټرنیټي صفحو جوړولو لپاره هم استعمالوو. زه دا تعریف تاسو ته بیا کوم. نوټ پډ د مایکروسافټ کمپنۍ پروګرام دی، د مایکروسافټ کمپنۍ په واسطه جوړ شوی دی. یوز استعمالیږي فور بیسک ټیکسټ رایټینګ د ساده خط لیکلو لپاره، ان کریټینګ ویب پیج او د انټرنیټي صفحو جوړولو لپاره استعمالیږي. بیا لاندې ویلي چې نوټ پډ از د کنسسټ اف، کله چې تاسو نوټ پډ پروګرام خلاص کړئ دی کې مونږ سره ځینې شیان دي. کنسسټ وایي مشتمل، ټایټل بار دی مونږ سره دی چې دا بر ځای دا د ټایټل بار په نوم یعنې مکمل ټول ټایټل بار. ځکه تاسو چې کله دلته یو څه ولیکئ هغه صف کې هغه ټایټل نوم دلته راځي، دا ګور ان ټایټل لیکلی وی تر اوسه دلته نوم نه دی ورکړی. دا چې کله زه سیف وکړم، سیف خالی پیج سیف کوم، د چا په نوم باندې نور انسټیټیوټ سیف مې کلیک دلته اوس وګورئ نور انسټیټیوټ راغی. صحیح شوه؟ دا ځای د ټایټل بار په نوم یادوي. مینو بار څه ته ویل کېږي؟ مینو بار دې ته وایي، دې ته مینو بار وایي. فایل ایډیټ دا د مختلفې مینوګانې دي. موږ سره فایل مینو شو، ایډیټ مینو شو، فارمټ مینو شوه. مینو څه ته ویل کېږي؟ لیست ته ویل کېږي. بیا هغې کې موږ سره مختلف کمانډ دي. هر یو مینو کې مختلف کمانډ دي چې هر یو کمانډ ځان ته مشخص وظیفه اجرا کوي، دې ته مینو بار وایي. بل دی موږ سره کیپشن بټن یا کنټرول بټن. بعضې خلک ورته کیپشن بټن وایي، بعضې ورته کنټرول بټن وایي. خاصلون مې چې د کیپشن بټن دی. دا درې بټنې دا چې تاسو ګورئ دا د کیپشن بټن په نوم یادوي یا د کنټرول بټن په نوم باندې. دې ته مونږ مینیمایز بټن وایو. مینیمایز زمونږ پروګرام څه کوي؟ مینیمایز کوي، ټاسک بار ته راوړي. دا چې دی کله یو پیر ریسټور کار کوي چې دا اوس د ریسټور کار کوي، او بیا چې کله کوي د میکزیمایز کار کوي غټوي پروګرام ته. او دا کلوز بټن چې پروګرام ته څه کوي؟ کلوز کوي، بند کوي. ان دا بټن د کیپشن بټن یا کنټرول په نوم یادېږي. بل موږ سره باډي ټیکسټ ایریا. باډي ټیکسټ ایریا د صفحې ته ویل کېږي. دې صفحه کې چې تاسو کوم ځای چې دا لیکل کېږي، دا لیکل دا صفحه نه ده، دا صفحه د باډي ټیکسټ ایریا په نوم یادوي، یعنې د ساده خط لیکلو ځای. سټیټس بار دې ته ویل کېږي. دا ځای ګور تاسو ما ته وایي تا 5 لاینه لیکلي او 6 حرفه، دا څه په نوم یادېږي؟ د سټیټس بار په نوم باندې یادوي. دا ځای دا ګور دا خالي ځای دا خړ دا ټول سټیټس بار په نوم یادېږي. بل موږ سره سکرول بار دی. سکرول بار دې ته وایي. دا ګورئ دا ورټیکل سکرول بار، عمودي سکرول بار، دا هورزنټل افقي سکرول بار دی. دوه قسمه سکرول بار. اوس دا غیر فعال دی. چې کله تاسو لیکل زیات ولیکئ، لیکل زیات وکئ نو تاسو ته به دا معلوم شي دا هورزنټل شو، افقي. او چې کله زه انټر وکړم نور لیکل وکړم ګورئ تاسو، او دا ورټیکل شو، عمودي. دوه سکرول بار، یو افقي شو یو عمودي. دا عمودي دی ورټیکل دی، او دا افقي دی هورزنټل. دا موږ سره بل سکرول بار. صحیح شوه؟ دا موږ سره بعضې معلومات ریلیټډ نوټس چې ما تاسو ته تشریح کړو دا بنده هم نه سیف کوم. ښه اوس راځم تاسو ته زه د نوټ پډ په مینو باندې شروع کوم. مینو باندې اول موږ سره د فایل مینو. فایل مینو کې موږ سره اول نیو د نیو څه کار کوي؟ دلته زه راځم څه ټیکسټ لیکم، ټیکسټ خط لیکم. ما ولیکه چې دس از د کمپیوټر کلاس. دا ټیکسټ مې ولیکو. زه غواړم نوې صفحه راوړم ځان ته، دا خط لرې کول غواړم، نوې صفحه راوستل غواړم. راځئ فایل ته نیو کلیک. دلته خوا کې یو بل کمانډ یو څه لیکل شوي دي ورسره، کنټرول پلس ان. دې ته شارټکټ وایي. شارټکټ هغه لنډې طریقې ته وایي چې تاسو هغه بدون د موز نه عملي کولی شئ. لکه موږ سره دا موز نه وي، نو که ته د کیبورډ نه غواړئ خپل کیبورډ نه نوې صفحه راوړئ، کنټرول ان کلیک کوئ، همدغه وظیفه اجرا کوي لکه څنګه چې موږ فایل ته راځو نیو باندې کلیک کوو. یعنې نوې صفحه موږ دې ځای نه هم راوستلی شو، او یا دا بټن کیبورډ نه کلیک کوو موږ هم نوې صفحه راوستلی شو. اوس زه غواړم نوې صفحه راوړم، راځم چېرته نیو باندې کلیک کوم. کله چې موږ نیو باندې کلیک کوو
دا چې موږ د صفحه کې خط لیکلی کمپیوټر ما نه پوښتنه کوي چې وروره تا خو دلته خط لیکلی مخکې د دې نه چې ته زه نوې صفحه راوړم دا خط ته سیف کول غواړې که نه غواړې زه ورته وایم چې یاره دا نه سیف کول غواړم ما ته صرف نوې صفحه پکار ده ډو یو وانټ ټو سیف نه 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 لرې کړه ډونټ سیف نوې پیج I need a blank page I don't want to save the file زه نوې پیج ته ضرورت لرم فایل نه سیف کول غواړم new is used to create a blank page for editing نوې صفحه مونږ ته نیو کمانډ چې دی مونږ ته نوې صفحه د ایډیټینګ دپاره څه کوي راوړي پوه شي په نیو باندې او خو بیا زه دلته راځم څه لیکلی کوم مثلا ومې لیکه چې واټ از د نیم آف یور سمال برادر دا مې ولیکو بیا راځم فایل ته نیو باندې کلیک کوم بیا ما نه کمپیوټر تپوس کوي چې دا فایل سیف کول غواړې که نه غواړې زه ورته ما دا فایل اول ما ته سیف که هغه نه وروسته ما ته نوې پیج راوړه سیف ښه سیف کې مونږ سره عمومي درې خبرې دي اول به ځای انتخاب یې ورته چې یاره دا فایل ته کوم ځای کې صف کې دا د کمپیوټر اطاقونه دي لکه یو کور کې چې څنګه کوټې که نه نو دا کمپیوټر کې مونږ سره کوټې دي کوم کوټه کې دا صف کول غواړم زه ته چې یاره دا ډیسکټاپ کې صف کول غواړم ښه زه یې انتخاب کو بالکل صحیح ده هغه نه وروسته نوم به ورته ورکړې فایل نیم کمپیوټر کې اسم بې نومه نه صف کېږي نوم به ورته ورکړې صحیح شوه نو دلته زه راغلم نوم ورته ورکړم زه چې یاره دا فایل د خان په نوم صف کول غواړم ډیسکټاپ مې ورته خوښ ځای به خوښ کړئ نوم به ورته ورکړئ هغه نه وروسته سیف دا درې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي په خبره پوه شئ ګوره فایل کې ما ته ویل چې نیو څه کار کوي نوې صفحه راوړي خبره خو پوه شوې ګوره نوې صفحه یې راته راوستله خو چې کله تا ټیکس لیکلی فایل ته چې راغلی نیو کې دوه خبرې موږ دوه پوښتنې موږ نه کوي خط دې صف کې که نه صف کې صف کې یس باندې کلیک ورته اول دا فایل ما ته صف کوه بیا نوې پیج ما ته راوړه ګوره زه ته دا صف کا چا په نوم اسد په نوم باندې کوم ځای کې ډیسکټاپ کې او بیا سیف کلیک ګوره دا فایل به صف شي نوې صفحه به موږ ته راوړي او که نه دې سیف کول ورته نو ډونټ سیو د فایل صحیح شوه نیو باندې خو پوه شوې نیو نوې صفحه موږ ته راوړي بل راځو اوپن ته اوپن څه چې تا مخکې صف کړي کمپیوټر کې غواړې هغه خلاص کړي نو اوپن ته راځو راځئ اوپن ته اوپن کې بیا موږ ته درې خبرې دي اول تا ته وایي چې ځای انتخاب کا کوم ځای کې ستا فایل دی مای ډاکومنټ کې دی که نه ډیسکټاپ کې زه ته چې نه زما فایل مای ډاکومنټ کې دی او څه په نوم باندې دی نور انسټیټیوټ په نوم باندې دی ځای به ورته انتخاب کړي فایل به ورته انتخاب کړي او هغه نه وروسته به اوپن باندې کلیک کړي هغه فایل کې چې څه هغه درته خلاصوي دا خالي فایل و زه بل ځم بیا ورته اوپن ما ته خلاص څه خلاص ورته ډیسکټاپ کې ما سره یو فایل دی د څه په نوم فایل دی د خان په نوم په دې کلیک کوه بیا ورته اوپن هغه کې چې څه هغه درته څه کوي خلاصوي شارټکټ کی کنټرول او ده صحیح شوه دا موږ سره اوپن بل موږ سره سیف دی زه راځم نوې صفحه اخلم دلته لیکم چې what is computer and what for we use کمپیوټر سره اوسه لپاره استعمالي غواړم دا سیف کوم ځکه کمپیوټر کې نور لیکل وروسته کول غواړم اوس چېرته ځم نو دا فایل باید زه سیف کوم راځم فایل ته یا دا لیکل ما خلاص کړو زه غواړم دا سیف کوم راځم ورته سیف ضرور سیف کوم ښه کوم ځای کې سیف کول غواړئ ډیسکټاپ کې د چا په نوم سیف کول غواړئ کمال په نوم باندې او بیا هغه نه وروسته سیف باندې کلیک راځئ وګورو تاسو ډیسکټاپ کې کمال په نوم باندې موږ سره یو فایل راغلی دی خبره خو پوه شئ سیف کې موږ سره داسې څه نورې اپشن هم شته مثلا ما ولیکو واټ از کمپیوټر چې کله زه دا سیف کوم راشم فایل ته سیف ډیسکټاپ مې ورته خوښ کړو چا په نوم ای په نوم مې صف کول غواړم څه په نوم ای په نوم هغه نه وروسته فارمټ هم موږ سره شته دی کوم فارمټ کې صف آل فایل په شکل صف کول غواړم ټي ایکس ټي په شکل باندې صحیح شو دا به ورته خوښ خو چون تاسو نوټ پاډ پروګرام دی بیسک پروګرام دی تاسو باید دې خبرو پسې ونه ګرځئ ځکه تاسو دا مایکروسافټ ورډ کې په ایډوانس لیول باندې تدریس کېږي هلته تاسو ته درس راکول کېږي نو ځکه فقط تاسو هغه بیسک طریقه یاده کړئ نوټ پاډ کې څنګه چون دا خپله بیسک پروګرام دی ځای به ورته خوښ کړئ نوم به ورته ورکړئ هغه نه باندې وروسته به سیف باندې کلیک کړئ ستاسو فایل به څه شي سیف به شي راځو مخکې ځو سیف از
شارټکټ کی خود د کنټرول اس تا سیو اس کار کوي دا خط ګوري تاسو وکړو چې دا ما صف کړو چا په نوم باندې ای په نوم باندې او کوم ځکه ډیسکټاپ کې سیو اس ګوره یو وظیفه دا ده چې یو فایل په ډیر نومونو سیو کړي بل یو فایل ډیر مختلفو ځایونو کې سیو کړي ګوره مختلفو نومونو باندې سیو کړي مختلف ځایونو کې سیو کړي مختلف فارمټ کې سیو کړي صحیح شو نو اوس ګور دا ما د ای په نوم سیو کړی راړم سیو اس ته زه تم چې دا بل نوم باندې سیو کول ما ته دا خو د ای په نوم سیو کړی زه تم چې د جان په نوم سیو کا بیا سیو کلیک جان په نوم سیو شو بیا زه غواړم بل ځای کې سیو کوم سیو اس ته بیا راځم دا د ډیسکټاپ کې سیو شو دی پر ډاکومنټ کې ما جان په نوم سیو دی پر غواړم بل فارمټ کې سیو کوم سیو اس سره راړم کم اول فایل په شکل سیو کول غواړم کنه ټی ایکس ټی په شکل کې سیو کا بس خبر خلاص صحیح شو دا سو د سیو اس وظیفه وي شارټکټ کی سیو اس د پاره شي دی ګوره بدون د دې نه چې دا شارټکټ کیانی د مون سره نور شارټکټ کی هم شته ګوره لکه زه غواړم چې سیو وکم سیو یا سیو اس وکم کیبورډ نه دلته وګورئ تاسو سیو اس مون سره کم مینیو کې د فایل مینیو کې دی نو تاسو فایل مینیو کې کم حرف لاندې انډرلاین دی اف لاندې نو زه الټ کلیک کوم اف وهم ما ته وایي چې کې مثلا زه نیو کوم چې شي لاندې کړه دا ان لاندې فقط نیو به تاسو کلیک کوئ ګوره الټ اف او اوپن الټ اف ان نیو الټ اف اس سیو الټ اف ا سیو اس صحیح شو ګوره الټ اف او بیا ا سکار کوي سیو اس کار کوي دا شارټکټ کیان چې بدون د شارټکټ کیان چې بلټین تاسو دا کار کولای شئ صحیح شو اوس راځم زه تاسو ته سیو اس کې نور کار کوم دا خو هغه بیسیک خبرې چې ما تاسو ته وکړې دلته مو ولیکه چې ان د نیم آف الله دا غواړم سیف کوم راځم فایل ته ورته سیف کوم ځای کې سیف کې فایل سیف ډیسکټاپ کې که غواړئ تاسو هلته یو فولډر جوړ کړئ یو فولډر کې خپل ډیټا معلومات سیف کړئ هلته راځه ورته نیو فولډر د چا په نوم سیف کول غواړئ ورته مای آل ډیټا هغه نه وروسته به دې باندې کلیک کې اوپن او فایل به سیف کې چا په نوم باندې علي په نوم باندې کلیک وکړئ دلته علي او بیا ورته وایي سیف اوس راشي تاسو ګورئ ډیسکټاپ کې زما سره یو فولډر جوړ شوی دی مای آل ډیټا دا نور ډیلیټ کوم زه او هغه فولډر چې زه کله خلاص کم وګورئ دا خلاص کېدی کې زما فایل دی د علي په نوم باندې سیف شوی دی نو بعضې کسان تا ته وایي چې یاره دا فولډر چې ما دلته جوړ کړی دی زه غواړم دا فولډر دلته چاته معلوم نشي پروت دی ډیسکټاپ کې څوک د کتلی ونه شي ډېرې طریقې مونږ سره دي اول خو هغه عمومي طریقه ده چې دې باندې رایټ کلیک کوئ تاسو پراپرټیز ته ځئ هایډن باندې کلیک کوئ اپلای او بیا اوکې ریفریش کوئ کمپیوټر فولډر څه شو ورک شو بیرته دا تاسو راوستل غواړئ راځئ چېرته سټارټ ته کنټرول پنل ته او بیا څه فولډر اپشن ته به راځئ هغه نه وروسته به راځئ ویو ته او دلته به دې اپشن باندې کلیک کوئ چې show hidden file folder in drives apply کلیک کړئ اوکې اوس وګورئ هغه فولډر چې ما هایډ کړی ما سره دلته یو دا پیدا شو دام پیدا شو اوس تاسو دا یوز کولی شئ یعنې دا هغه عمومي طریقه ده او بعضې کسان تاسو ته وایي چې دا بیرته ما ته هغه عادي حالت ته راوړه رایټ کلیک کړه پراپرټیز ته لاړ شه د هایډن نه کلیک لرې کړه اپلای اوکې نو دا به خپل هغه عادي حالت ته راځي نور که ته سټارټ کنټرول پنل ته لاړې فولډر اپشن کې د اپشن کلیک هم لري که تا دیبل باندې کلیک وکړو هایډ د کلیک وکړو ډو ناټ شو د کلیک وکړو اپلای اوکې نو هغه به هم پروت وي ځکه هغه موږ هغه هایډن شکل نه وویستو ان دا هغه عمومي طریقه بل نور طریقې دي موږ سره چې هغه ته وایي لغمانی چل بعضې فورمولونه دي اوس بعضې کسان تا ته وایي چې وروره داسې کار وکړه دا فولډر ما ته بې نومه جوړ کړه ډېر شیان دي تاسو ته هغه انشاءالله اخیره ورځ کې درس درکوم اخیره ورځ کې د مایکروسافټ وینډوز په اخیره ورځ کې تاسو ته زه هغه سټپ بای سټپ ریکارډ کوم ډېرې مهمې خبرې دي وینډوز کې بعضې تخنیکونه دي هغه تاسو ته زه کار کوم بیا یو د هغه د جملې نام دا دی چې بعضې کسان تا ته وایي چې دا فولډر ما ته داسې جوړ کړه چې ډیسکټاپ کې اول خو نومونه لري او د هغه نه وروسته دغه فولډر چې ما سره پروت وي د آیکن ورک شي بیخي
دلته څوک دا ونه ګوري څه چل به وکړي دې باندې به رایټ کلیک کې رینیم به واخلې او یا په دې کلیک کړه د رینیم شارټکټ کې موږ سره F2 ده F2 صحیح شوه نو ما دې باندې کلیک کړه F2 مې کلیک کړه زه غواړم دا بینومه جوړ کړم دا فولډر څه چل به وکړي دوه طریقې دي موږ سره یوه طریقه خو داسې ده چې آلټ به ونیسئ آلټ او نومیرک کیپیډ څه ته وایي ګورئ زه راځم چېرته کنټرول پنل ته او دلته راځم څه شو ښه لږ شان صبر وکړئ دلته زه تاسو ته آن سکرین کیبورډ خلاصوم دې باندې مې کلیک وکړه دا د خلاص شو موږ سره خو دا زما په خیال صحیح انسټال شوی نه دی خو په هر صورت باندې زه راځم څه چل کوم چې ما زه تاسو ته پریکټیکل وښیم خو ونه شو خو خیر زه تاسو ته ځم مای کمپیوټر کې موږ سره عکسونه د هغه طریق نه ښیم درته لوګو دلته موږ سره کېدای شي د کیبورډ عکس یې ښه دا دی دغه ځای ګورې دا بټن یې دې ته نومیرک کیپیډ وایي څه ورته وایي نومیرک کیپیډ تاسو به دغه دا آلټ بټن ده دا آلټ به ونیسئ او دې ځینه به 0 دا به د نومیرک کی نه دې ځینه به تاسو دا نه لیکئ دا آلټ به ونیسئ نومیرک کیپیډ ته به راشئ او 0 به کلیک ګوره لکه زه دلته راځم دا مې رایټ کلیک کړو رینیم آلټ مې ونیو 0 او بیا به کیبورډ نه لاسونه پورته کوي یو انټر به کلیک کوي نو دا فولډر به څه شي بینومه به جوړ شي څه شی به شي بینومه به جوړ شي نوم نه لري کمپیوټر کې هېڅ هم بینومه نه جوړېږي دا یوه طریقه ده چې تاسو کولی شئ په دې طریقې نه یو فولډر فایل هر څه بینومه جوړ کړئ اوس تا ته څوک وایي چې دا آیکن یې ورک شي دې باندې رایټ کلیک کړه راوړ شه پراپرټیز ته کسټمایز ته به لاړ شئ چینج آیکن ته به لاړ شئ دې مینس کې به داسې یو کلیک وکړئ دغه ځینه به دا خالي آیکن ورته انتخاب کې اوکې او بیا اپلای او بیا اوکې آلټ کلیک ریفریش کلیک فولډر څه شو ډیسکټاپ باندې پروت دی مګم چاته نه ښکاري شته دی څوک فکر کوي چې دا فولډر دی که څوک دلته راشي سټارټ ته کنټرول پنل ته فولډر آپشن ته او بیا ویو ته لاړ شي دلته دې آپشن باندې کلیک کړئ شو هاید اینډ فایل بیا اپلای اوکې دا بندو هغه بیا نه ښکاري چاته بېرته راځم داسې کوم لرې کوم ځکه هغه داسې شکل نه دی چې تاسو وایئ چې دا موږ ته چا هایډ کړی دی اپلای اوکې دا څه وکړم اول بینومه جوړ کړه او بیا مې څه چل وکړه آیکن ورته هایډ کړه تا ته پکار دا ځای داسې سلیکټ کړه معلومیږي ډبل کلیک کړه پې خلاصېږي درته صحیح شوه دا ډېره مهمه طریقه وه یو بله طریقه موږ سره هم شته ده زه بېرته لرې کوم ګورئ هغه بله طریقه څنګه ده رایټ کلیک نیو فولډر مې ورته واخیسته آلټ به ونیسئ 255 بیا به لاسونه پورته کړئ انټر بیا به راشي دې باندې به رایټ کلیک کړئ پراپرټیز ته به لاړ شئ کسټمایز ته چینج آیکن مینس کې به کلیک کړئ یو خالي آیکن به ورته واخلئ اوکې اپلای او بیا اوکې اوس ریفریش وکړئ تاسو معلومیږي نه او که دا ځای تاسو سلیکټ کړئ تاسو ته به معلومیږي دا بله طریقه وه چې ما تاسو ته یو بینومه فولډر جوړ کړو لکه ګورئ تاسو ته دا بیا تکراروم ګوره رایټ کلیک به وکړئ ښه دلته زیر ته لیکم زه م وینورډ خلاصوم لیکم چې how to create a folder without name اول press alt plus 0 بل press alt 255 دا بهترین طریقې دي دا دوه فرموله دي دا به ځان سره ثبت کړئ اوس لیپټاپ کې خو دا بټن ما سره نشته دا نومیریکل پیګه دا بټن ما سره نه کنه ته ګور تاسو ته خیم بیا دا خو نه لیپټاپ کې موږ سره دا بټن نه ځکه هغه کیبورډ کې موږ سره دا نومیریک کیپیډ نه نومیریکل کی خو نومیریک کیپیډ نه موږ سره دلته وګور کته موږ سره چیرته لیپټاپ ایز تاسو دا لیپټاپ وخیم لیپټاپ فکر کوم چې یاره دلته کې دغه دی
او ګور دلته کې دغه بټن مونږ سره نشته دی ښه. نو دې دپاره به څه چل وکئ، کله چې تاسو رایټ کلیک وکئ نیم فولډر هم واخیستو فولډر ته لاړئ، دې وخت کې به څه چل وکئ، دلته مونږ سره بله بټن دا به کلیک کوئ. ګوره ښه تاسو ته معلومات وشي ښه صحیح وګورئ. دې بټن نه به کار نه اخله، دی نه نومیریک کیپیډ نه دغه بټن به کلیک کوئ. ګوره د سکیپ نه لاندې ټپ نه پورته او د یوې چپ طرف ته دا کاما چې ده کاما غوندې دا به کلیک کوئ. زه دا بندوم بیرته ځم، دا مې بند کړو کیبورډ نه، دا مې بند کړو. نو راغلم دې باندې رایټ کلیک کو رینیم ته لاړم، د زما د فولډر هم بې سوره شو، نو پوهېږم چې ولې صحیح کار نه کوي. نو هماغه بټن مې کلیک کړه او بیا انټر. اوس مې دې باندې رایټ کلیک کو پراپرټیز ته لاړم، کسټمایز ته چینج آیکن او د مینز باندې مې کلیک کو، دا خالي مې واخیسته اوکې اپلای اوکې. اوس وګورئ دا آیکن ما دې ځینې ور د سپین ځي ته څوک داسې فکر کوي چې دلته کوم فولډر شته دی، فکر کوي چې دلته دا نقطه د کمپیوټر مخ داسې لږ زر خراب شوی یا داسې نقطه غوندې معلومیږي، نور شی نشته پکې. نو دا خو به صرف تا ته معلومات دي، دې ځای کې چې راغلی کار دی ډبل کلیک پې وکړم استفاده ترې وکړم. دا موږ سره څه شی نوټ پاډ پروګرام کې سیو او سیو از چون د ریکارډ ډیوریشن زیاتېږي د سیو از پورې درس بس دی، نور به انشاءالله بل ریکارډ کې تاسو ته ریکارډ کوم.